د نن ورځې د افغانستان دوه ډیر تازه مهم او بد خبرونه د چې څه دي په دغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. لومړی کابل. د کابل دشت برچي کې د برید تازه جزئیات. کورنیو چارو وزارت وایي دشت برچي کې 3 وسلوالو بریدګرو پر روغتون برید کړی چې په پایله کې 4 ملکیان په شهادت رسیدلي او د ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې ټپیان شوي دي. وزارت زیاتوي ځانګړي ځواکونه روغتون ته دننه شوي او په روغتون کې لا هم د افغان ځواکونو چڼیز عملیات دوام لري. افغان ځواکونو په روغتون کې نږدې 80 تنه باندې پاتې شوي کسان هم له روغتون څخه ویستلي او ژغورلي دي. وسلوالو بریدګرو د کابل لویدیځ کې په یو روغتون وسلوال برید کړی دی چې لا هم د وسلوالو هیئت نه دی په ډاګه شوی. ننګرهار. د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ کې په جنازه کې چاودنه شوې. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې په یو جنازه کې څو ساعته وړاندې ماین چاودنه وشوه. یا د ماین چاودنه د کوز کونړ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د قومندان حاجي شیخ اکرم په جنازه کې شوې. ویل کېږي په دغه چاودنه کې د ولسي جرګې 2 غړي هم په شدید ټپیان شوي دي. په پیښه کې تر دې دمه 25 تنه شهیدان شوي او څو باندې 10 تنه ټپیان شوي دي. په هممهاله توګه د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یو روغتون وسلوال بریدګر دننه شوي دي چې روغتون کې لا هم نښته روانه ده او د ډزو غږونه پکې اوریدل کېږي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه د نن ورځې د افغانستان 2 تازه او مهم خبرونه به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو پورې ښه وخت.